أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوړ آواز سره وویل: الله اکبر، د کامیابۍ زیری در کوم. ورونو، تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم و دغه جواب ته متوجه سئ. هیڅوک داسې نه کوي. هلته د غدر او خیانت خبر راغلی، دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیر وایي، د نصر او کامیابۍ زیری ورکوي. خو په حقیقت کې دا د الله جل جلاله د وعدې تصدیق و. خیر، نور مسلمانان نسوه پوه چې یهودو خیانت کړی دی، بلکې په دغه تکبیر سره د هغو دا ګمان سو چې یهود اوس هم پر هغه خپل عهد ولاړ دی. مګر د یهودو د خیانت خبر بیا هم پټ نسو پاته. خبر کرار نشریدی چې د بني قریظه یهودو عهد مات کړی دی او د جنوب شرق لار را باندې را خلاصه سوه. خطر اوس ډېر لوی او د دوو طرفو څخه سو. یو د شمال د طرفه چې هلته د مشرکانو 10,000 لښکر پروت دی او په هره لحظه کې دا امکان شته چې تر خندق ور واوړي، او بل د جنوب د طرفه د بني قریظه د یهودو حمله. خیر، د شمال و طرف ته خو بیا هم خندق شته، مګر د جنوب شرق و طرف ته هیڅ ساتنه نسته، چې دا نو د خندق په غذا کې د مسلمانانو دپاره تر ټولو حالاتو سختترین او مشکلترین حالت و، خاصتا چې د مسلمانانو ښځې او کوچنیان هم و دغه خائنو یهودو ته نږدې او بې له حفاظته دي. د مسلمانانو حالت داسې سو لکه الله عز وجل چې یې د سورة الاحزاب په 10 او 11 نمبر آیاتو کې بیانوي او فرمایي: وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. یعنی کم وخت چې د ډېرې بیرې څخه سترګې رډې او شخې پاته سوې او زړونه تر ستونې او حلقه پورې ورسېده او تاسې پر الله جل جلاله قسم ګمانونه وکړه. سترګې خو د دهشت او حیرت څخه رډې پاته سوې او زړونه چنغړوکو ته ورسېده، یعنی په دونه زور او شدت سره غورځېدل لکه د ستونې د لارې څخه چې د باندې راوځي. او قسم ګمانونه وسوه چې واقعي مسلمانانو به د ځان سره ویل چې دا یو بل ډېر سخت امتحان را باندې راغلی دی، الله دې خیر راته پېښ کړي. ناقص الایمانه کسانو به ویل چې د دغه حالت څخه زموږ ژوندي وتل ډېر سخت او مشکل دی. د منافقانو د حال پوښتنه خو مه کوه چې د هغو خبرې بیا په وروستنیو آیاتو کې الله جل جلاله بیانوي: هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. په دغه وخت کې مؤمنان امتحان کړه سوه او په سخت رېږدېدلو سره ورېږدول سوه. په دغه کیفیت سره منافقان او مؤمنان سره جلا کړه سوه. د منافقانو څخه د نفاق خبرې کېدلې، حتی ځینو منافقانو به ویل محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیصر او کسرا په خزانو وعدې راکوي، او نن ورځ زموږ څخه یو څوک دا قدرت نه لري چې په اطمینان سره دې د قضای حاجت دپاره ولاړ سي. او ځینو بیا په عام مجلس او د خلقو په حضور دا اجازه غوښته چې خپلو کورو ته ولاړ سي، او دوی به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل: موږ ته اجازه وکړه چې موږ خپلو کورو ته ولاړ سو. زموږ کورونه تر مدینې منورې د باندې دي، موږ پر بیریږو چې یهود حمله پر ونه کړي. حتی په بنو سلمه کې هم د تیښتې اراده پیدا سوه. دلته په دغه مشکل حالت کې منافقانو په تیښته شروع وکړه. کرار خپلو کورو ته ځي،
هر یو پر خپل اهل او اولاد بیریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تقریبا یوازې پرېښاوه. حتی د واقعي مسلمانانو ډېر نفر د یهودو د دغه خیانت په اورېدلو وبېرېده او ډېر صادقه مسلمانان د منافقینو د دغه تیښتې تر تاثیر لاندې سوه او دوی هم لاړه. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه 3,000 نفرو څخه فقط 300 نفره پاته دي. تاسې دغه خلل او تاوان ته وګورئ چې د بني قریظه د یهودو د خیانت په سبب د مسلمانانو و لښکر ته پېښ سو. د هغه 3,000 نفرو څخه چې خندق یې ساتئ او پیره یې کول اوس فقط 300 نفره پاته سوه او نور ټول خپلو کورو ته ولاړه، غواړي چې کورونه وساتي. اوس چې یهودو عهد مات کوي، غواړي چې جنګي اقدامات او تجاوزونه وکړي، نو هغه اول شی چې د هغه په باره کې فکر وکړي هغه دا و چې ویل تر ټولو د مخه به د مسلمانانو ښځې او کوچنیان واخلو، ځکه دوی خبر وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته دننه په مدینه منوره کې ښځې او کوچنیان په یوه قلا کې پرې ایښي دي او مسلمانان د باندې خندق ساتي. نو یهود ویل وبه ګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ښځو او کوچنیانو د ساتنې دپاره کم جنګي خلق او پیره پرې ایښي دي که یا که څوک نه وه پرې ایښي، فقط ښځې او کوچنیان وه، حمله به پر وکړو او دا به زموږ دپاره اول غنیمت وي چې ښځې، مینځیانې او هلکان مریان دي. ورونو، حالات ډېر خطرناکه دي. واقعا هم په قلا کې بې له ښځو او کوچنیانو بل څوک نسته، ځکه ټول مسلمانان هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خندق ساتنه کوي. نو یهودو 2 نفره جاسوسان د معلومات دپاره ولېږل چې ولاړ سئ وګورئ چې په قلا کې د ساتنې دپاره څوک سته که یا. دغه نفر نږدې و قلا ته ورغله، ویې لیده چې په قلا کې ښځې دي، دې خوا ها خوا ته ځي، نر نه معلومیږي. بیا دغو نفرو د خپل مابین څخه یو نفر ور ولېږئ چې ته ښه ور نږدې سه او پوره معلومات وکړه چې څوک خو به نه وي. دلته نو صفیه بنت عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمه و دغه یهودي ته متوجه سوه او اوس به قصه په خپله و صفیه رضی الله تعالی عنها ته پرېږدو. صفیه رضی الله تعالی عنها وایي د یهودو یو سړی مې ولیدی چې شاوخوا پر قلا راګرځي او دا داسې وخت دی چې د بني قریظه یهودو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه خپل عهد مات کړی دی او دلته هم په قلا کې داسې څوک نسته چې زموږ دفاع وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او نور مسلمانان د دشمن مخ ته ولاړ دي. که دلته یو څوک پر موږ حمله وکړي، مسلمانان د هغه خپلې مشغولتیا په سبب موږ ته نسي راتلی. نو وایي و حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ته ورغلم چې هغه هم زموږ سره په دغه قلا کې و او ورته ومې ویل یا حسان، دغه یهودي لکه څرنګه چې ته وینې شاوخوا پر قلا راګرځي او په والله زه د مسلمانانو پر ناموس د یهودو د طرفه نه یم مطمئنه. که دغه یهودي و نورو یهودو ته خبر وروړي، ممکن حمله را باندې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان هم هلته د خندق په ساتنه مشغول دي. نو ورکښته سه دغه سړی ووژنه. حسان ورته ویل په والله ته پوهېږې چې زه د دغه کار نه یم. صفیه وایي نو مې په خپله د یهودي د وژلو اراده وکړه. د قلا څخه مې یو لرګی را سره واخیستی او ورکښته سوم. دغه یهودي ته پټه سوم. کم وخت چې یهودي زما و برابرۍ ته راورسېدی، په لرګي مې پر سر وواهه. سړی غزار سو او تر هغو مې واهه چې ومې وژي. بیرته و قلا ته راغلم او حسان ته مې وویل چې ورسه د دغه سړي سامان واخله، ما په دې سبب نه واخیستی چې دی نر و. حسان ویل زه د ده و سامان ته ضرورت نه لرم. نو صفیه رضی الله تعالی عنها ورغله، د سړي سر یې ور پرې کړي. ورونو، تاسو ښه متوجه سئ، دا د ښځې ایمان، شجاعت، تدبیر او عمل و. د سړي سر یې پرې کړي او لوړ و قلا ته وختل، ګوري چې دغه وژل سوی نفر نور ملګري لري که یا. خو هلته یې 2 نفره ولیده او دغه سر یې د هغو پر طرف ور وغورځاوه. هغو چې دغه سر ولیدی، ویل قلا په خلقو ډکه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمه
صفیه رضی الله تعالی عنها دغه کار د مسلمانانو د ښځو او کوچنیانو د ساتنې سبب وګرځېدی. یهودو دا فکر وکړي چې په قلعه کې ډېر جنګي خلق شته، حال دا چې قلعه په کلي ډول د نورو څخه خالي وه، او دوهم وار یې د دغسې عمل پر کولو اقدام او جرأت ونه کړي. د مسلمانه ښځه دغسې ایمانداره، دلاوره او باتدبیره وي، نه دا چې عمر یې په پیشن او درشن، په غیبتو او لغازو تېرېږي. دغه صفیه رضی الله عنها وه چې خپل زوی زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه یې فارس او جنگي قهرمان تربیه کړي. زبیر رضی الله تعالی عنه چې کوچنی و، دی به په یوه تاریک ځای کې یوازې پرېښاوه، که به هغه ژړل دی به واهه. خلقو به دا ملامتول چې هغه کوچنی دی او ته ظلم ورسره کوې. دی به ویل زه داسې تربیه کوم چې فارس دین جوړ سي. د فارس څخه مقصد جنگي پهلوان او شجاع دی. نو رښتیا هم د زبیر څخه زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه جوړ سو. صفیه داسې نه وه لکه د نن ورځې ښځې چې خپل اولادونه بیرېدونکي او نازولي، پاسته او نازک تربیه کوي. هېڅکله داسې نه وه. خوندو، دا مسئله د تربیې مسئله ده. زه نه وایم چې د خپلو اولادو سره محبت مه کوئ، بلکې خپل اولادونه شجاع او دلاوره تربیه کړئ. تاسې نه ګورئ چې د صفیې په شجاعت او دلاوري پوره قلعه وساتل سوه. تاسې فکر وکړئ که دا دغه کار ونه کړي نو څه پیښیږي؟ ښه خیر، هلته پر مسلمانانو محاصره ډېره سخته سوه. اوس فقط هغه 300 نفره دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاته دي او د خندق څخه دفاع کوي. پر مسلمانانو ډېر فشار راغلی. کفار غواړي چې تر خندق ور واوړي او مسلمانان یې نه پرېږدي، دفاع کوي. او هلته بني قریظه د جنگ دپاره ځانونه تیاروي چې د جنوب د طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي. څوک نه خبر وه او نه پوهېده چې دښمن به د کومه ځای څخه راباندې راسي. ځینې مسلمانان به یو وخت د ضرورتو د پوره کولو دپاره کورو ته تله، بیا به بیرته راتله. چې په دغه جمله کې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه یو وخت کور ته ولاړی او هلته ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ولیدی چې سعد رضی الله تعالی عنه زغره اغوستې ده، توره او سپر ورسره دي، د میدان جنگ سړی دی، خو بدبختانه دغه زغره چې ده اغوستې وه دا صحیح زغره نه وه، زړه او پر ځګر سرې وه، ځګر یې ښکاره و. سبحان الله، د مسلمان زړه دی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وویل زه د دغه سرې ځای څخه پر ده بیریږم، ټول بدن یې پټ دی مګر دغه یو ځای یې ښکاره دی، او د زغرې څخه مقصد دا دی چې ټول بدن په پټ وي. مګر صحابه کرام غریبان وه، د نیستۍ په سبب یې دغه زړه زغره اغوستې وه. خیر، سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه بیرته خندق ته ولاړی او هلته د کفارو د طرفه غش ویشتل شروع سو. د الله جل جلاله په اراده د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه پر هغه لږ ځای غشی وموښتی او زخمی سو. نو یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه غشی ځینې وکښی، خو د زخمه څخه فواره غوندې وینې راوځي. مسلمانانو هر څه کوښښ وکړي چې دغه وینې ودرېږي، خو وینې نه درېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه اوسپنه په اور کې کښېښول چې ښه سره سوه، نو یې دغه زخم ورداغ کړي او داغېدل آخري دوا ده. یعنی چې د نورو علاجو څخه انسان ناامیده سي بیا نو داغ ایښول کېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکی آخر الدوا. نو په دغه داغېدو سره وینه ودرېده، خو یو څه موده وروسته بیا د زخم خوله خلاصه سوه او بیا وینه بهېدل شروع سوه. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دې مسجد نبوي ته بوتله سي او هلته دې علاج وسي. سعد رضی الله تعالی عنه یې مسجد ته بوتی، هلته یې خیمه ورته ودرول او هلته یې علاج کېدی. او هغه څوک چې د زخمیانو علاج یې کاوه د انصارو څخه یوه ښځه وه چې نوم یې رفیده و، او دا په اسلام کې هغه اوله ممرضه یا نرسه یا جراحه ده چې د زخمیانو علاج کوي. خیر، دلته په مسجد نبوي کې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه علاج کیږي.
امام بخاري رحمه الله روایت کوي چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دلته په دغه مریضه کې و الله جل جلاله ته دعا کول او ویل به الهي تا ته معلومه ده چې ما ته د هیڅ چا سره ستا په لار کې جهاد کول دونه ډېر نه دي خوښ لکه د هغه قوم سره چې ستا د رسول تکذیب یې کړی دی او ستا رسول یې د خپله وطنه څخه ایستلی دی چې مقصد یې قریش وه او الهي زه داسې ګمان کوم چې تا زموږ او د دوی د مابین څخه جنگ ایسته او لرې کړي که چیرې د قریشو سره نور هم جنگ پاته وي نو ما ژوندی پاته کې چې د هغو سره ستا دپاره جهاد وکم او که د نور جنگ ایسته کړی وي نو مې دغه زخم مه جوړوې او مرګ مې د دغه زخمه څخه کې او د دعا په آخر کې یې وویل الهي تر هغو مې مه وژنې چې د بني قریظه په یهودو مې زړه یخ نسي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه نو دلته په مسجد نبوي کې پرېږده چې د زخم علاج یې کېږي هلته په خندق کې پر مسلمانانو ډېره سخته او ټینګه محاصره لګېدلې ده تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر یوه لمانځه وروسته خپل رب عز وجل ته دعا وکړه او ویل اللهم استر عوراتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه مسلمانانو ته وکتل چې د ده علیه الصلاة وسلام تر شا یې لمونځ کاوه او ویل والله د مځکې پر مخ بې له تاسې څخه بل داسې څوک نسته چې یوازې د الله جل جلاله عبادت دې کوي ما على وجه الارض من يعبد الله غيركم دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغو مسلمانانو شاهدي ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دلته په خندق کې وه هغه وخت د ټوله مځکې پر مخ بې له دغه مسلمانانو څخه بل داسې څوک نه وه چې یوازې د الله جل جلاله عبادت دې کوي حتی په آسماني عادیانو کې هم خلقو تغییر راوستلی و وحدانیت بالکل نیست او نابود و الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو دعا قبوله کړه الله عز وجل په خپل قدرت داسې یو کار جوړ کړي چې د هغه په واسطه دشمن ذلیله سو او ډلې سره وپاشل سوې هغه داسې نعیم ابن مسعود ابن عامر الاشجعي چې اصلا د غطفان د قبیلو څخه و او په مکه مکرمه کې اوسېدی کافر او مشرک او د کفارو ملګری و په دغه لحظو کې الله عز وجل د هغه په زړه کې ایمان ور واچاوه ورونو ښه فکر وکړئ په دغه لحظه کې چې مسلمانان په بیره خوف او محاصره کې دي شمیر یې لږ او ضعیفه دي آیا د دشمن د طرفه څخه یو څوک مسلمانیږي د دغه نعیم اسلام په خپله یوه معجزه ده دا الهي مداخله ده مسلمانان محاصره دي په مرګ محکوم دي په هره لحظه کې دا امکان شته چې فنا کوونکې حمله دې پر وسي او دوی دې ټوله ختم سي په دغه وخت کې څوک ایمان راوړي مګر دا الهي مداخله وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا قبلېده وه نعیم ابن مسعود چې د کفارو ملګری دی او د مکې مکرمې د اشرافو څخه دی په دغه وخت کې مسلمان سو د کفارو د لښکره څخه په پټه ووتی او د مسلمانانو خیمو ته ورغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې د ملاقات غوښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کښېنستی او ویل یا رسول الله زه شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله وانک رسول الله او نعیم وویله چې زما په اسلام بې له تا څخه بل هیڅوک نه دي خبر نو امر کوه څه وکم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا نعیم ته یو نفر یې زموږ سره په لښکر کې ستا وجود موږ نه زیاتوي موږ 300 نفره یو په تا به 300 او یو نفر سو کم فرق یې ونه کړي او دشمن 10,000 نفره دی نو که دې په وسه پوره وي چې دوی سره وپاشې او موږ د دې حملې څخه خلاص سو دغه کار وکړه نعیم ویل یا رسول الله د دغه کار دپاره یې باید ووایم یعنی د دوی د پاشلو دپاره مجبور یم چې درواغ ووایم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ویې وایه ځکه جنگ خطا ایستل دي
ورونو دا معلومه ده چې درواغ ویل حرام دي، مګر په جنگ کې او دغسې ځایو کې د دشمن د پاشلو دپاره جایز او روا دي، بلکې ښه کار هم دی. بیا نو نعیم بیرته کفارو ته ورغلی. هلته یې ډېره ښه او صحیح نقشه په خپل دماغ کې سره وسنجول او د هغې په عملي کولو یې شروع وکړه. نعیم ابن مسعود د مکې مکرمې د مشهورو خلقو څخه و، د قریشو د رئیسانو د حضور سړی و، او په عین وخت کې د غطفان سره هم چې د ده قبیله وه ښه علایق درلوده. د بني قریظه د یهودو پخوانی دوست او آشنای و. دغه یهودو ته به د جاهلیت په وختو کې هم د ملاقات او لیدنې دپاره ورتلی. مقصد دا چې نعیم معروف شخص و او د قضیې د ټولو اطرافو سره معرفي و او ښه مناسبات یې ورسره درلوده. اوس یې د هغه خپلې نقشې په عملي کولو شروع وکړه او اول یې د بني قریظه د یهودو څخه شروع په وکړه. د کفارو د لښکر څخه رهیسو او د بني قریظه و یهودو ته ورغلی. د یهودو مشران یې سره راټول کړه. ویل تاسې خو ما ښه پېژنئ چې زه څوک یم؟ هغو ویل هو. ویل په دې خو به هم خبر یاست چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره څونه دښمني لرم؟ ویل هو. ویل دا خو به هم در معلومه وي چې ستاسې څونه دوست یم؟ هغو ویل هو صحیح ده او وایه څه پېښه ده؟ ده ویل خبره دا ده چې قریش ستاسې په مثل نه دي. دغه ښار ستاسې ښار دی، په دغه ښار کې ستاسې مالونه دي، ستاسې اولادونه او ښځې دي. تاسې نه شئ کولی چې دغه وطن پرېږدئ او بل ځای ته ولاړ شئ. او اوس قریش او غطفان د محمد او د هغه د ملګرو د جنگ دپاره راغلي دي، او تاسې هم پر محمد او د هغه پر ملګرو د هغو پر وطن، د هغو پر مالو، د هغو پر ښځو د قریشو او غطفان کومک کوئ. اوس نو که قریشو او غطفان د چور او حملې موقع پیدا کړه خو حمله به پر وکړي، او که موقع نه سو ورته برابره خپلو وطنو ته به ولاړ سي. تاسې او محمد به سره پرېږدي او بیا به محمد ستاسې څخه خپل انتقام واخلي. یهودو ویل نو موږ باید څه وکړو؟ نعیم ویل د قریشو او غطفان په ملګرتیا تر هغو جنګ مه کوئ څو ګرو یې نه وي درکړی. یهود ویل څنګه ګرو؟ نعیم ویل د قریشو څخه وغواړئ چې 10 نفره خپل مشران ستاسې سره په قلا کې پرېږدي. بیا نو دوی خپل مشران یوازې نه پرېږدي چې دوی دې ولاړ سي او هغه مشران دې پاته وي. دغه نو ستاسې دپاره ضامن سو چې دوی به خامخا جنګ کوي. یهودو ویل دا ښه فکر دی. نعیم د یهودو څخه رهیس او د کفارو و لښکر ته ورغلی. دلته یې د قریشو د مشرانو څخه د ملاقات غوښتنه وکړه. هغو ویل څه پېښه ده؟ نعیم ویل تاسې راټول سئ، زه به مو خبر کم. د قریشو مشران لکه ابو سفیان او نور سره راټول سو. نعیم ورته کښېنستی. ویل تاسې خو ما پېژنئ چې زه څوک یم؟ ویل هو. ویل دا به هم در معلومه وي چې د محمد څونه دښمن یم. ویل په دې کې هیڅ شک نسته، ځکه نعیم چې د اصله مشرک و او اوس 45 ورځې کېږي چې د کفارو سره دی. که دی د محمد صلی الله علیه وسلم د کومکیانو څخه وای نو بیا د مسلمانانو سره جنګ نه کولای. د کفارو پر نعیم پوره اعتماد و. نعیم ویل چې زما دوستي او اشنایي به د یهودو سره هم در معلومه وي. ویل هو، خبره څه ده؟ نعیم ویل د یهودو څخه یو ډېر بد خبر راته راغلی دی. قریش ویل څه خبر؟ نعیم ویل د بني قریظه یهود اوس پر دې پښیمانه دي چې دوی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره خپل عهد او وعده مات کړه، او پر دې بیریږي چې تاسې به ولاړ سئ او دوی به محمد ته یوازې ورپرېږدي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.